بسم الله الرحمن الرحیم. نن به در سره د نثر د هیت په لحاظ د هغې اقسام بیانو چې کوم اولنی د نثر قسم دی د هیت په لحاظ هغه نثر مسجع دی. مسجع دا هغه نثر دی چې په هغې کې د یوې فقرې اخري ټکی د بلې فقرې د اخري ټکي سره هم قافیه وي، که چېرې ردیف هم لري نو هغه به د معمول مطابق وي. بل قسم چې کم دی هغه مرجز دی. دا هغه نثر دی چې په دې کې د یوې فقرې اکثر ټکي د بلې فقرې د مقابل الفاظو سره هم وزن وي لیکن هم قافیه نه وي. او دریم قسم چې کم دی هغه مرثه دی. هغه نثر دی چې په دې کې د یوې فقرې ټول الفاظ د بلې فقرې د الفاظو سره هم وزن او هم قافیه وي. بل قسم چې کم دی هغه عاري. هغه نثر ته وایي چې په هغې کې فقرې د وزن او قافیې نه آزاد وي چې په ساده طریقه او په صحیح ژبه او د روزمرې مطابق پکې مطلب بیانېږي. په راتلونکي ویډیو کې به در سره د پښتو د نثر د تاریخ په حواله خبرې کوو. نو تاسو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک شیر کړئ.